Afghan English Academy. السلام علیکم ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیش یو څو داسې مهم لغاتونه وایم په پښتو معنا سره چې دا زموږ په روزمره ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو هم سره لایک یا چینل هم سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو زموږ لومړنی لغات چې دی هغه دی هګ. هګ ویل کیږي غېږه ورکول. غېږه ورکول ته هګ ویل کیږي. بل لغت د ملګرو سنیز. سنیز ویل کیږي پرنجیدل. پرنجیدلو ته سنیز ویل کیږي. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی پی. پی ویل کیږي ملګرو وړې بولې کول یعنی متیازې کول یا وړې بولې کول دې ته پی ویل کیږي. څه دی؟ او ملګرو غټې بولې کول ته ویل کیږي پوپ. پوپ مطلب دی غټې بولې کول. پوپ. ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی تینک. تینک ویل کیږي فکر کول. فکر کول ته تینک ویل کیږي. بل لغت دی ملګرو کرال. کرال ویل کیږي خاپوړې وهل. خاپوړې وهل ته کرال ویل کیږي. بل لغت دی ملګرو سکریم. سکریم ویل کیږي چیغې وهل. چیغې وهل ته سکریم ویل کیږي. بل لغت دی ملګرو ډیګ. ډیګ ویل کیږي کنده ایستل. کنده ایستل ته ډیګ ویل کیږي. بل لغت دی ملګرو کلیپ. کلیپ ویل کیږي چکچکې وهل. چکچکې وهل ته کلیپ ویل کیږي. بل لغت دی ملګرو بیت. بیت ویل کیږي لامبل. لامبل ته بیت ویل کیږي. بل لغت دی ملګرو لف. لف ویل کیږي په زوره خندل. په زوره خندل ته لف ویل کیږي. کف. کف ویل کیږي ملګرو ټوخېدل. ټوخېدل ته کف ویل کیږي. کف. بل لغت دی ملګرو سولف. سولف ویل کیږي حل کول. یو سوال حل کول یا یو موضوع حل کول که هر څه وي هغه حل کول ته سولف ویل کیږي. بل لغت دی ملګرو ټیچ. ټیچ ویل کیږي تدریس کول. تدریس کول یعنی ښودنه کول درس ویل دې ته ټیچ ویل کیږي. څه دی لکه استاد چې موږ ته درس وایي که نه نو هغه موږ ته څه کوي تدریس موږ ته راکوي دې ته ټیچ ویل کیږي. بل لغت د ملګرو ډرینک. ډرینک ویل کیږي سیکل. سیکلو ته ډرینک ویل کیږي. بل لغت د ملګرو ترو. ترو ویل کیږي شړل. لکه مطلب د بال شړل یا د تیږې شړل یا د هر څه شړل ته څه ویل کیږي ترو ویل کیږي. ښه. بل لغت د ملګرو کرای. کرای ویل کیږي ژړل. ژړلو ته کرای ویل کیږي. بل لغت د ملګرو راید. راید ویل کیږي چلول. دلته ملګرو تاسو په یاد ولرئ د اس چلول د بایسیکل چلول هر هغه شی ملګرو چې هغه سټیرینګ نه لري. څه دی چې سټیرینګ نه لري د هغه لپاره موږ بیا راید استعمالو. او کوم شیان چې سټیرینګ لري لکه موټر سټیرینګ لري داسې مطلب نور موټر چې دی هغه هم سټیرینګ لري د هغه لپاره موږ بیا ډرایو استعمالو. څه دی او کوم شیان چې سټیرینګ نه لري لکه اوس بایسکل چې د هغه سټیرینګ نه لري اسې نه لري موټر سایکل هم نه لري د ټول لپاره بیا موږ راید استعمالو. څه دی او کوم شیان چې سټیرینګ لري د هغه لپاره موږ بیا ډرایو استعمالو. بل لغت د ملګرو کلیمب. کلیمب ویل کیږي ختل. یو زینه باندې ختل په دیوال ختل په غره ختل ته کلیمب ویل کیږي. کلیمب. بل لغت د ملګرو هینډ شیک. هینډ شیک ویل کیږي لاس ملاول. یو بل سره لاس ملاول ته هینډ شیک ویل کیږي. څه دی نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او داسې نور ویډیوګانو لپاره حتما زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم سره لایک کړئ. او ملګرو کوم سوال او پوښتنه لرئ نو تاسو په کمنټ کې له ما څخه پوښتنه یا سوال کولی شئ. Thank you so much for watching this video.